کو کچری دا د نبی علیہ السلام د پیدایش ورځ مناول دین وې نو په کوم کلی کې چې پیدا شوی دی مکه کې د مکی خلک ولی میلاد نه مناوي رونو دا یو خبر استاسو ذهن تا کوزول غواړم چې کم عمل دی ربیع الاول کې کیږي عید میلاد النبی مجلس میلاد جشن عید میلاد النبی چې ارنوم باندې دی دا شی دین نه دی کچری دا دین وینو نبی ول نه کو کچری دا دین وې صحابه ول نه کو کچری دا دین وینو خلفای راشدین ول دا عمل نه کو کچری دا دین وینو امامان ول دا عمل نه کو کچری دا د نبی علیہ السلام د پیدایش ورځ مناول دین وې نو په کوم کلی کې چې پیدا شوی دی مکه کې د مکی خلک ولی میلاد نه مناوي په کار داو چې مکه کې څوک پیژنیم نه داش کدا دین وې د مکی خلک ول نه مناوي کدا دین وې زمانه دي چې کم کلی ته هجرت کړي دي په کم کلی کې قبر مبارک جوړ دي هغه د مدینه خلک ول نه مناوي دا څنګه دین دی کدا د دین کار وې او دا د نیکی کار وې پیغمبر د دې حکم ولې نه کو پیغمبر د دې تاریخ ول خلق ته ولې نه کودو د تاریخ کې دومره اختلاف ولې دی د دې په دې تاریخ کې اختلاف دی چې دا کم تاریخ باندې نبی علیہ السلام پیدا شوه دی دنیا ته راغله دی انتہائی سخت اختلاف دی پکې سو کوئی په دویم ربیع الاول نبی پاک صلی الله علیه وسلم پیدا شوه دی سو کوئی پاتم ربیع الاول باندې نبی علیہ السلام پیدا شوه دی سو کوئی پناہم ربیع الاول باندې نبی علیہ السلام پیدا شوه دی سو کوئی په دولسم ربیع الاول باندې نبی پاک صلی الله علیه وسلم پیدا شوه دی سو کوئی په ولسم باندې پیدا شوه دی بلکې سو کوئی پر رمضان کې نبی علیہ السلام پیدا شوه دی دومره اختلاف پکې دی هغه الفاظ ما په دې موضوع باندې دا مستقل کتاب دی دی کتاب کې هغه الفاظ ما راغون کړی دي چې کم اختلاف دی پکې امام ابن تیمیہ نے یوم ولادت نبی کی عید بنانے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نبی اکرم کی تاریخ ولادت میں علماء متفق نہیں ہے زرقانی 130 صفحہ دوم جلد میں آغا پدی کی وہی خبرہ کردی دا بعض علماء کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی آخر میں پیدا ہوئی بعض کہتے ہیں کہ ربیع الاخیر میں بعض کہتے ہیں کہ آپ ماہ سفر میں پیدا ہوئی کچھ کا کہنا ہے کہ آپ رجب المرجب میں پیدا ہوئی بعض ہوئی رجب کے پیدا دے بعض کی نزدیک پیدائش رمضان میں ہوئی مگر صحیح اور تحقیقی قول یہی ہے کہ آپ ماہ ربیع الاول میں پیدا ہوئی صحیح خبر ادا ہے کہ پدی میں اس کے پیدا پھر اختلاف ہے کہ کون سی تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے بیا پر ربیع الاول کی میں اختلاف دے بعض نے 9 ربیع الاول بعض نے 2 ربیع الاول بعض نے 8 ربیع الاول بعض نے 12 ربیع الاول کہا ہے اہل تشیع کی نزدیک 17 ربیع الاول مشہور ہے شیعگان ہوئی چی پا ولسم ربیع الاول بانے دے علامہ شبلی ہوئی خپل مشہور کتاب کی سیرت النبی آگا کی ہوئی چی د مصر یو مشہور ہے ادان عالم دے آگا خپل کتاب یو رسالے پدی لکھلے دا او پدی تحقیق کرے دے آگا ہوئی چی د نبی علیہ السلام ولادت پا 9 ربیع الاول باندے شوے دے بروزی دوشنبہ سوموار چی ہوتا ہوئی پدغه ورځ باندې پیدا شوه بهر حال لونو د دې ټول سبق خلاصہ مقصد دا دی کوچری د پیغمبر د پیدایش ورځ پدې کوم عبادت وې نو پیغمبر بمنګه ته بیغه تاریخ خامخا کودلې دومره اختلاف به پکې نو او صحابه په خپل ژوندۍ کې د عمل کړي دا څنګه دین دی چې یو کلی کې کیږي بل کلی کې نه کیږي کدا دین خدای ته هم کې دی بل کلی کې به په ټوله دنیا د سار سنت دی لکه د څه کله څوک کودلې شي چې الته سار سنت خلق نه دا سشتا مکه له چلار شي الته هم د سار سنت دی مدینه له چلار شي هم بکیږي چې امریکای له لار شي د امریکای مسلمان به هم کوي
چې کم شی دینی هغه به ارزي، چې کم رسمي بدعتي یو کلی کې بکیږي بل کلی کې باندې. دا د سنت او د بدعت او د رسم فرق او پیژن چې یو کلی کې کیږي او بل کې نه کیږي معلومه شو. دویم دا چې دا مسلمانان پکې اختر مناوي، الواګانې پکې خوري، مټایان پکې خوري، خیراتونه اوریجی پکې خوري دا خلق. حال دا دے د نبی پاک نہ تپوسو شو، حدیث کے راضی د مسلم حدیث دی، سئلان صوم یوم الاثنین، د نبی پاک نہ د گل د ورځې د روزې تپوسو شو چې نبی پاک تاسو د گل د ورځې روزه ولې نیسئ؟ نبی پاک ته وی ذاک یوم ولدت فیه و یوم بعثت فیه، دا هغه ورځ ده چې زه پکې پیدا شوم. دا د جمعې ورځ کړه. پیغمبر وی کومه ورځ ده؟ د مسلم حدیث دی د ګل ورځ ده. او سیب وی نه د ګل نه د جمعې پورا چوټي وکي، نه د دې ورځې چوټي ثابت ده، نه په دې ورځ میلاد ثابت دی، بلکې پیغمبر پکې روزه نیولې کنه روزه ونیسا. هم د جمعې په ورځ نه د ګل په ورځ ونیسا، ورځ هم خطا نه کی. نبی پاک وی فدی ورځ پیدا شوه ما او فدی ورځ به ما ته نبوت ملاو شوه دی، و یوم بعثت فیه او انزل علی فیه، زفدی کې راغلم یا په ما باندې قرآن نازل شوه. د پیغمبر سره محبت دانه دی چې وګړېږي بازارونه کې استکا. ما چې کوم آیات ویلو، آیات کے اللہ وی پیغمبر ادی خلق توایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے خلقو کو چرتا سودا اللہ سره مینا کول غواړي نو زما طریقہ خپل کوي، زما سنت خپل کوي، الله بتا سو سره محبت وکي، گناہونه بدل مات کې الله بخون کې مهربان ذات دی. د پیغمبر په طریقه عمل کوا علب عاشقی، دانا چې سراسر د پیغمبر د طریقې خلافی او عاشق. عاشقی فدی کړه چې د پیغمبر طریقه خپل او پیغمبر زمن دا ایمان دی چې پیغمبر من ته د خپل ځان نه محبوب او ګران. حدیث کې راځي نبی پاک صلی الله علیه وسلم وی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. هغه پوری انسان کامل مومن نشي جوړې دی چې زه ته د خپل پلار نه، د خپل بچو نه او د ټولو خلکو نه محبوب جوړ نشم. ہمارے فاروق یوزل نبی علیہ السلام لراله نبی پاک تو یا رسول اللہ لانت احب الی من کل شیء الا من نفسی، دا اللہ رسول تما تدا ارسن محبوبی. ہمارے فاروق سیوا د خپل ځان د ځان نه سیوا د ارسن تما ته محبوبی. نبی پاک تو لا والذی نفسی بیدی حتی کون احب الیک من نفسک. عمر پخپل خبر دی سوچو کا تاغا پوری کامل مومن نشی جوڑے دے چی تا تز دخپل ځان نه محبوب جوړ نشما. عمر فاروق ځان سه سوچو کو بیول چې دا سر خوزه د پیغمبر د پاره شیندم، دا سینه خوزه په غشو باندې د پیغمبر د پاره سورې کوم، نو پیغمبر ماته د ځان نه ګران دی. ویل نبی پاک واقعي چې ته ماته د خپل ځان نه ګرانې. ویل عمره اوس کامل مومنی ای شیخ دغه ته نه وایي ښه چې د خطر ځای نه نه ځي، د الوا په ځای ځان ورچ، د کیک په ځای ځان ورچ. صحابانو عاشقانو چې چل کړی دی، د ګمبد نه کیک جوړ کړی دی او بیا هغه غوس کی عاشقان او بیا یو خوري. ایمان سره وای د ټولو نه غټ ګستاخ دادی کنه، تا ته وای دا ګستاخ د میلاد نه مني او د روح ګمبد په چاړو غوس کو ټول یو خور. دا دومره قمقل دی، دومره بیمانه. دا خبري صرف وحده کول نه دي، دا عقیده جوړول دي، د پرچار کول دي، دا خلکو ته کودل دي. زما استاد وطن یو طرف ته بدعات راخسته، بل طرف ته منګای راخسته، بل